أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. هغه میاشت ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته ورپکښ راغلی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیان کوي وای کوم وخت چې زما په نس باندې په نس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود پیدا کړ، نو وای چې کوم وخت شپږو میاشتو ته ورسېدې وای یو غږ را باندې وشو، داسې غږ را باندې وشو چې ته به د خیر العالمین مور جوړېږي، چې پیدا سي نوم به محمد پرېږدي او خبرې پټې کړي چې څوک تر خبر نه شي. نور عجایب چې دی لیدلي دي په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدی و امام سپین مرغان ولیدل، دا د مرغانو مچوکې د زمرودو څخه وې او وزر د یاقوت څخه جوړ وه، ورجالا و نساء، نارینه و زنانه مې ولیدل، فی الهوا د مځکې د اسمان په مابین څخه، بأیدیهم د دوی په لاسو کې د دغو نارینه او د زنانه په لاسو کې لوښي و د سپینو زرو. دا وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدی، الله جل جلاله زما له سترګو پردې لرې کړل، فرأیت مشارق الارض و مغاربها، د مځکې یو طرف او بل طرف مې ولید. او دا وایي چې مثلا درې بیرغ مې ولیدل، یو پر مشرق چې لمر راخیږي، بل پر مغرب چې لمر لویږي، یو پر شا د کعبې مو. په دغه وخت کې دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیدا شو. ابن حجر رحمة الله مبارک هغه بیا وایي چې جبرائیل امین ته امر وشو به کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي، الله جل جلاله ورته ولاړ شه مځکې ته، نو ملایکې چې هر څومره ورسره وي د هغو تعداد او اندازه موږ ته نه رامعلومېږي. د ما یو بیرغ پر مشرق چې لمر راپورته کېږي، بل بیرغ پر مغرب چې لمر لویږي، یو پر شا د بیت الله باندې جګ کړه. ملایکو ته مې امر وکړي چې ولاړ شي په مځکو، په دریابو، په دو کې یې غږ وکړي، زیری وکړي چې هغه نبي چې ټول ملائکه ورته انتظار ولې هغه نن پیدا شو.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور فرمایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو ما چې ورته وکتل فاذا هو ساجد دی په سجده باندې پروت دا ګوتې اسمان طرف ته نیولې وې لکه یو سړی چې زاري وکړي دا وایي بیا مې سپینه وریځ ولیدله یو سپینه ورځ رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې راټیټه شوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو دا وایي زه په تعجب کې شوم چې دا څنګه پېښ ده بچی پیدا شو راسه یو په دغه سوچ کې دا وریځ چې پر ده راټیټه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پورته کړي یو غږ وسو طوف به مشارق الارض ومغاربها ویې ګرځوئ پر مخ د مځکې تر لمر ختو تر لمر لوېدو پورې ننه یې باسئ ودرېږو ولر چې خلک یو مخلوق یې وپېژني په خپل نامه او په خپل اسم او په خپل صورت سره ساعت بعد بیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې پر اتم ځای پروت پر هغه ځای باندې وجود پیدا کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عادي اولاد نه و عادي خبر نه ام عثمان بن ابي العاص بن ان شاء الله الرحمن هغه وایي زه په دې واقع حاضر وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوګ نو کوم نه ولدي عجایب چې موږ ولیدل هریان پاتې شو وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او ما یو څوک واسطه و عبدالمطلب ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نکت چې راس کور ته راس نکه نو نو چې کور ته راغلی دې وخت به د عبدالله بچی پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پلار عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 میاشتو چې دی وفات شو نو عبدالمطلب ته وویل شو چې د عبدالله زوی پیدا شو خو یو الله ته کیسې دي ناولده خبرې دخل آیات په شکل کې تغیر راغلی دی د انسان په شکل کې نه دي څه پېښ دی اول نه د انسان په شکل کې دی د انسان چې په مکه کې د مکه مکرمه کې د زوی نه دی زیږېدلی نور عجایبې پېښ شو نو لکه مخکې چې مې عکسه درته وکول عبدالمطلب ورته ما ته واقع پر بیت الله شریف راګرځېدلم بیت الله شریف دومره راکاږه شوه زما فکر شو چې راوبنېږي او د بیت الله شریف څخه یو اواز راپورته شو نو یې زه وبېرېدلم چې دا څه پېښ ده نو امام جامع رحمت الله مبارک فرمایي وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو بیت الله شریف یې سجده ورکوله د الله جل جلاله حمد یې ووایه د بیت الله پر سر د پام پراته و هغه راایله شو په نورو امتو کې بنده ته سجده کولی سوی دغه دین و امت کې بنده ته سجده نه ده روا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که روا وایي ما به ښځې امر کړی وایي چې نارینهو ته سجده وکړي خو په حیواناتو کې په جماداتو کې بیا مشکل نشته ډېرو حیواناتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجدې کړي دي صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل موږ ته د حیواناتو حقدار یو چې تاسو سجده وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده یوازې رب الجلیل ته کېږي نو بیت الله شریف په سجده وکړله خوشحاله شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په راتګ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود باندې بیت الله شریف که څوم ډبرې دي خو
د الله جل جلاله مخلوق دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي وایي ټول شان تسبیحات وایي. دا اوسپنه هم د الله جل جلاله په بندګۍ پر شرط طریقه کوي، ذکر کوي، دغه لرګی ذکر کوي، مځکه ذکر کوي، ډبرې ذکر کوي. هغه یوازې زه او ته د الله څخه پیژني. نو عبدالمطلب و دې ښځو ته وایي وایي ما هلته هم ډېرې ناولده ولیدې، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالمطلب په نسل کې را روان و. عبدالمطلب یې نیکه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود و پراتت باندې ټول مخلوقات خوشحاله شو. ټول مخلوقات ما سوال شیطان په دغه ورځ یا شیطان په دغه میاشت کې چې اوس موږ کې واقع په دې میاشت کې شیطان دومره خوابدی شو چې د شیطان په ژوند کې د عمره خوابتیا پر شیطان نه راغله. شیطان ته دا ورمعلومېدله ځکه د شیطان پیدایش له ډېره وخته دی. که د علماو ستاسو د آدم علیه السلام واقعه د جنت اورېدلي شیطان راغی په کم شکل کې دی خطا ایستل د جنت کې د غنمو دانه پوخ له هغه رئیس شیطان را روان دی تر نن نن به وي ځای د غره په لمن کې د غره په سر کې پروت دي تسبیح پر اچولي په دا چولو به موږ ته ګوري چې یاران خو په انټرنیټ په موبایل اخته کړي دي د مور چې دې مسوای زه درسم بیا غامه یم خپل کار کوي. نو شیطان ته دا معلومه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی دی چې هر څو یې زه امت په ګناهو اخته کړم، هر څو یې زه امت بېلارې کړم، خو که یو وخت خدای ته مخه که الله ټول وربخښي، ټول ورهېروي، ټول ورمعافوي. اندې که یو سړی 1000 کاله په کفر کې راتېر کړي پر اخره حالت باندې لا اله الا الله کلمه ورسره یوسي دا د 1000 کلو ګناهونه به الله ورمعاف کړي. نو چې یو سړی تېر شو 40-50 کاله په اسلام کې راتېر کړي د مسلمانې مور له سینې څخه شیدې خوړلي، د مسلمان پلار په نفقه رالوی سوی، بیا یو څه وسي د انسان بیا د لمانځه بعد یې لاس پته کړي خدای ما وبخښې، خدای ما ته بخښه وکړي، نو الله مې ونه بخښي. شیطان له دغو شیانو څخه وبېرېږي چې دا نبي خو راغلی دنیا ته زما کار خراب شو. نو یو شیطان خوابدی شو او دلته بعضې یهود چې د هغو په سینه کې حسد پروت هغو نه غوښتل چې دا سلسله د نبوت د یهودیت څخه ولاړه شي او عربو کې هغه خوابدي شو ځکه هغه پوهېدل چې محمد رسول الله پیدا کېږي او داسې حالات به راځي. په هغه وخت کې چې کومه شپه د شپې په آخر کې د سهار په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو، پر مخ د مځکې چې څه بتان پراته وای دا ټول راونړېدل. د کسرا د باچغۍ حرم سرای و ارګو پایتخت چې هغه څو زره پلران درلودي دا راونړېد. پاریس کې اور چې 1000 کاله د اور بلېدی په دغه ورځ یا شپه باندې اور مړ شو. داسې ډېرې غټې عجایب ښکاره شول. نو چې کومو خلکو تورات و انجیل و زبور کتلی و هغه پوه شول چې نبي آخر زمان پیدا شوی. نو ټول مخلوقات که حیواناتو که جماداتو ټوله خوشحاله شول ما سوا له شیطانه او له هغه معاندینو کفارو دا نه دي خوشحاله شول. نو دغه میاشت ورموږ د رحمت میاشت په دغه میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیدا شوی. دغه میاشت قدر وکړي
موږ خو د هغو میاشتو قدر لا نه دی کړی چې په قرآن کې الله جل جلاله راته ویلي چې اشهر الحرم، د هغو میاشتو قدر لا نه دی کړی چې الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي ان انزلناه فی لیلة القدر. په روژه کې څه حالات اوس ورسې ماښام له 10 بجو بعد پر ټول بازار وګرځېږي، نو دا ته د نس رور دی په بازار کې خوراک شان دی، دلته به رش وي بل ځای نه، خلک کورو ته ځان ننوځي. روژه کې تر پېشنمي پورې پر تړو باندې چکې کېږي. د هغو میاشتو احترام موږ نه دی کړی، نو هغې میاشت هلته دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره پیدا شوی د دوشنبې ورځ. نو اوس دا را روانه دوشنبه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوړ ته ورځ د هغه میاشت وایي په دغه میاشت کې پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مبعوث شوی دی په نبوت سره، او په دغه میاشت کې سورة البقره سورت نازل شوی دی، او په دغه میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینة المنورې ته هجرت کړی دی، او په دغه میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفات شوی دی. هم دنیا ته ورپکښې راغلی دی. د دوشنبې ورځ 12مه د دې میاشتې هم له دنیا څخه ورپکښې تللی دی. د دوشنبې ورځ 12مه د دې میاشتې جامع الاعصار جلد 2 صفحه 470. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک احترام وشو. په دنیا کې د مور ورځ معلومه ده، د پلار ورځ معلومه ده، د غریبانو ورځ معلومه ده، د تعلیم ورځ معلومه ده، په دا وطنو کې د ازادۍ او د استقلال ورځ معلومه ده. افغانستان کې د سنبلې 4 ده، پلانکۍ 4 ده، په پاکستان کې یا اګست دی پلانکۍ، په سعودي کې یوم الوطني خلق سره جمع کېږي. یوم الوطني ورته وایي د ازادۍ ورځ چې موږ ازادي اخیستې ده، چې د ځوانانو څخه دا ورځ هېره نسي، تاریخ هېر نسي، دا د خپلو مشرانو مړانه هېره نسي. خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ موږ خلک سته پټوي، وایي دا بدعت دی، میلاد بدعت دی، پلانکۍ بدعت دی. والک نه موږ میلاد کوو نه بل شی کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د زوکړې ورځ خلکو ته ورسوي چې هغه نبي څومره اهمیت لري، څومره قدر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الجنه، په تحقیق سره جنت حرام دی پر ټولو انبیاء باندې چې زه جنت نه یم کړم. جنت به بند دی. د جنت چابې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، هیڅ نبی په ورځ قیامت جنت ته نشي تللی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت علی الامم، حرام دی دغه جنت پر امتو باندې تر هغه وخته پورې چې زما جنتیان جنت ته نه تللی. انبیاء به جنت ته ځي. انبیاء د الله په مخلوق کې الله ته زندې خلق انبیاء دي. چې انبیاء جنت ته ننوتل، بیا نور امتونه که هر څومره ښه خلک دي جنت پر حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت بیا جنت ته داخل شي. نو د دغه نبي قدر، د دغه نبي محبت پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایي وایي زه په ځان فخر نه کوم، لویي نه کوم، خو ورځ قیامت بل وایي حمد بیرغ له ما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د عرش په بغل کې به الله جل جلاله ما ته ځای راکړي. په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هیڅ نبي د امت په غم کې نه دی، نه هیڅ نبي د امت نارې وایي. ټول مخلوقات او انبیا او ملائکې د نفس اواز راپورته کوي چې رب ما جنت ته بوځه، په چا کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پروت وي، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، رب زما امت راکړه، رب زما امت راکړه. روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په وخت کې ډېر په تکلیف
یا به وخت د الله جل جلاله سره مناجات الله جل جلاله په جبرائیل علیه السلام ورته راواستوه چې ته چیش غواړې ته په چیش راضي کېږې هغه به زه در سره وکړم چې الله جل جلاله چاته وایي چې ته په چیش راضي کېږې هغه به زه در سره وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا په شانو کې هېڅ شی نه ورته یادېږي د ځان په حق کې هم هېڅ نه ورته وایي چې له ما سره دا وکړه ځکه خو د الله په مخلوق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ مقام نشته نه په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات مقام شته چې بل څوک دې ورسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ډېر عجز و په زارۍ جبرائیل علیه السلام ته وویل چې الله جل جلاله ته زما سلام ورسوه زما امت ماته راکړه زما امت ماته راکړه نو هغه نبي په دغه میاشت کې زوړ کړی د هغه نبي سیرت باید موږ زده کړو چې څنګه وضو کې څه ورباندې راغلل څه ورسره وشول د بیبي خدیجة الکبرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره ښځه وه او پات شوه پر ده ډېره ګرانه هغه یو تاجره ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په قافله کې مزدور شو د مزدورۍ بعد یې بیا واده ورسره وکړي نو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره په تګ کې هم فکر کوه او پوښتنه یې هم د نورو د قافلې د مزدورانو او مریانو څخه کوله چې په دې ځوان پسې ګورئ دا څه چم کوي او په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د دې فکر بند و د ده صورت و سیرت یې کتی الله جل جلاله لار د هدایت ورته خلاصه کړله ایمان یې راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي جوړه شوه نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره په سیرت کې سړی سوچ کوي فکر کوي الله جل جلاله به یو لار د هدایت ورته خلاصه کړي پر موږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره حق لري چې موږ یې وپېژنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو ډېر غټ امتحان کاټ کې او ډېره مینه یې ورسره درلوده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې نبي سو دا غریبانو مسکینانو مریانو ایمان ورباندې راوړی په دې کې بعضې زنانه ولې بعضې نارینه ولې خو پر دې باندې دونه تکلیفونه تېر شول چې په هغو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه صهیب رضی الله تعالی عنه زنیره رضی الله تعالی عنها وه لبیب رضی الله تعالی عنها وه چې د حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه مینځه دا خلک دې وهل کېدل چې اور بیا بل کې پر سکروټو بیا پرېستل ول د محمد صلی الله علیه وسلم څخه واوړه خو دې هغه اور قبلاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس یې نه پرېښود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورځ ویل کېږي دونه ویل کېږي وایي له سهاره تر مازدیګره یا له غرمې تر مازدیګره بېهوش مور ورته ناسته ده کوم وخت چې دی په هوش کې راځي سمیږي مور ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی مړ دی که ژوندی دی هغه ورته یې زویه خو درپېښه له هغه ده په دې وخت کې مور و پلار یې ما لا نه دي راوړي درپېښه له هغه ده ته هغه وه څه کوې خو زویه اوبه وڅښه ده وایي قسم ده که اوبه وڅښه مور یې واستوله ولاړه شه په پلانکي کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه مور چې ورغله کور ته چې اين محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم چیرې دی زما زوی صدیق یې پوښتنه کړه هغه حال نه ورته وایي او بله ښځه ورسره ملګرې شول درځه ستا زوی صدیق چیرې دی هغه بله ښځه چې راغله ابوبکر صدیق راته نوم مبارک چې ودرېد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم کور کې و د هغه کور ښځه وه ابوبکر صدیق راته نوم مبارک وکړل اين محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی اين رسول الله هغې ورته ویل جوړ دی ښه دی کور دی دوی ویل بس چې دی ژوندی دی دی ښه دی ما دې خلکو محبت وکړي الله عز وجل د محبت بدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ملګرتیا په جنت کې ورنصیب په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ورنصیب موږ که ملګري نه لرو په دنیا کې په محبت باندې د آخرت ملګري لاسته راوړلی شو
نو اولادونو په محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ښایسته کړئ، ځانونه په محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته کړئ. مولوي صاحب د 12 کم تاریخ ته کم شپې ته د شکریه ختم دی. د شکریه ختم څه معنا؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر ادا کوو. نور خو چې تر قیامته پورې مځکه اور سکروټه سي، داسې سکروټه سي لکه د اهنګرو د پش هغه اوسپنې چې سرې کړي د مځکه دا اړول تک سره سکروټه سي، او موږ عبادات ورباندې کوو تر قیامته پورې. لام د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر موږ نو ادا کوو. دا اوس نه در معلومیږي چې مړه سولاست بلې زندګۍ تر وولیدلست، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر موږ سره معلومیږي چې دغه یو لمونځ چې موږ کوو د دې څومره اجر دی. پخوانو امتو هم دغه لمونځ کوو. دا یو ارقل الله شریف ویل د دې څومره اجر او ثواب دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر موږ نو ادا کولی، عاجز یو. خدا ختم چې موږ کوو له درود شریف ختم دی، له ماپښینه سه شروع کوو، له مازګره شروع کوو. په دعا کې دغه وایي چې رب ستا په نبی موږ راضي یو، ستا د نبی په دین موږ راضي یو. په دغه ورځ دی پیدا سوی دی، په دې شپه باندې دنیا ته راغلی دی، په دې ورځ راغلی دی. رب موږ په شاکرینو عبادو بندگانو کې حساب کې چا د شکر ادا. نو ډوډۍ بیا د ډوډۍ نه ورکو لکه د یو د واده تر ډوډۍ ښه ډوډۍ ورکو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکریه ختم ماته تر هر ډول واده مهم او تر هر ډول واده راته خوندور دی دغه ختم. نو د دوشنبې شپې ته راسي، په دغه نیت راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکر ختم دی. ګوندې په ورځ قیامت الله جل جلاله راته ووایي چې تاسو خو زما د محمد صلی الله علیه وسلم، ما د نبی او زما د حبیب په محبت کې راجمع سوي یاست، زی د هغه په محبت کې به مو جنت ته بوځي، زی د هغه په محبت کې به ګناهونه در معاف کړي. نو الله جل جلاله دې تاسو ته توفیق درکړي چې راسئ، او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو خدمت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مېلمستیا د په محبت کې جوړیږي. هیڅ بل تعلق زموږ نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې د مېلمستیا موږ جوړو. نو دغه مېلمستیا ته بیا ځانونه را حاضر کړي، کوم کوشش کوي وخت راسي. موږ یو عجب رواج دی انسانانو جوړ شوی دی، هغه په وجه د دې چې له دینه سمور ډیر لري سو. خو به دغه د ذکر مجلسونو د تلاوت او د ختمو مجلسونو ډیر کېدل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته چې د ذکر او د ختم ورلې زر مجلسونه چې هغه د ګناهونو خبر هغه الله در معافي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله پر ذکر، پر قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود باندې چې انسانان سره راجم سي، چې ولالي چې الله دغه نه لکه چا څه کړی دی په ژوند کې هغه الله په دغه ذکر معافي. نو په دغه یا کوچنی ختم کې ډیر څه الله مشترک. نو کوشش وکړئ دا دعوت مدار کې بیا او کوشش مو کو چې کوم خلک پیژنو څوک پر واسطه ولنو څخه لازم خبر کړی یاست د دوشنبه شپې کم خلک چې دلته وس حاضر ناست هغه خو چې وس اعلان وکړي په زرهاو خلک راځي هغه ته خو برامو ډوډۍ نو سور کولای. دا کم خلک چې د جمیل منځ ته راځي یا کم خلک زموږ شاګردان دي هغه راغواړو. صدق الله العلی العظیم.